ټولنه له کومو طبقو او قشرونو جوړه ده. د ټولنې مختلفې مؤسسې، مثلا د کورنۍ مؤسسه او د تعلیم او تربیه مؤسسه یو په بل څه اثر لري. د ټولنې دین، اخلاق، سیاست یا اقتصاد یو په بل باندې څه اثر غورځوي. د ټولنه ولې داسې ده او که تغییر پکې راځي علتونه یې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې ټولنپوهنه ځواب ورکوي. ټولنپوهنه د اقتصاد او سیاست غوندې د اجتماعي علومو د کورنۍ غړې ده چې د ځینو کسانو په نظر 700 کاله پخوا یې ابن خلدون بنیاد کېښود، خو په منظم ډول له 19مې پیړۍ راسې ورته توجه شوې ده. په فرانسه کې د دورکهیم او په جرمني کې د ماکس ویبر غوندې پوهانو د معرفت په دې څانګه کې دومره کار وکړ چې د 19مې پیړۍ په وروستیو لسیزو کې ټولنپوهنه د پوهنتونونو په نصاب کې شامله شوه. د ازادي راډیویي مجلې په دې برخه کې د اجتماعي پوهنو متخصص ډاکټر نظام الدین کټوازی د ټولنپوهنې د لوی عالم او مفکر ماکس ویبر او د هغه د افکارو په باره کې معلومات راکوي. ډاکټر صاحب نظام الدین کټوازی، په روان بحث کې په ماکس ویبر خبرې کوو، په جرمني مفکر. که څه هم ماکس ویبر د دنیا د علم په تاریخ کې، د ټولنپوهنې په تاریخ کې، د دینی ټولنپوهنې په تاریخ کې ډیر لوی مقام لري، خو ګمان کوم چې په افغانستان کې ورسره ډیر خلک بلد نه دي. که چیرته په خپله له ماکس ویبر شروع کو او بیا د ځینو مهمو افکارو ته راسو. ډیره ښه غضنفر صاحب. ماکس ویبر یو جرمنی سوسیالوژیست و. دی په 19مې پیړۍ په نیمایي کې 1840 کې پیدا ده. په 1960 کې 56 کلنۍ کې دی مړ شوی ده. د سوسیالوژي د علم او خصوصا د دې علم په میتود باندې ډیر زیات کار کړی دی چې هغه د دوه میتودونه اوس هم د ټولنپوهانو له طرفه په کاریږي او هغه ته خپل اهمیت یې ساتلی ده. له دې نه علاوه د مذهب او د سیاسي حوادثو همدارنګه د تاریخ له مطالعې سره هم زیاته علاقهمندي درلودلې ده. په دې کې ډېرې څېړنې کړي دي. د ده مشهور اثر، تاسې مخکې د مذهب سره د ده علاقه یاد کړه، دا حقیقت لري. د ده یو ډېر مشهور اثر چې د پروتستانت د مذهب اخلاقي اصول او د کاپیتالیزم یا د سرمایه‌داري روحیه ده، روح ده. په دې کتاب کې د دې مذهب نقش د کاپیتالیزم په ودې او انکشاف کې تعریف کړی او توضیح کړی ده. ښاغلی کټوازی، ځینې خلک وایي هر څوک که ډېر کتابونه هم ولیکي خو یو کتاب لیکي، یعنی یو کتاب اصلي کتاب دی، په نور کې له همغه کتابه متاثري. آیا د ده په کتابونو کې تر ټولو مهم کتاب همدا دی چې اشاره ورته کوي چې د پروتستانتیزم په حصه کې لیکلی دی؟ زه فکر کوم د ډېرو محققینو له نظره همدا د ډېر مهم اثر ده. له دې سره په څنګ کې د اقتصاد او ټولنې په نوم باندې، دارنګه سیاست د یوې حرفې په نوم باندې دغه هم مهم اثار ګڼل کیږي. خو د لومړنی اثر یې په دې خاطر ډیر اهمیت ورکول کیږي چې دلته د سوسیولوژي د څېړنو یو میتود منځته راوړی دی چې هغه ډیر ارزښت لري، علمي ارزښت یې اوس هم لا پاتې ده. ښاغلی کټوازی، که د ده زمانې ته راسئ نو وایي کب بې اوبو نه مطالعه کیږي او په کلمه باندې بې جملې نه پوهیږو، نو ګمان کوو په یو مفکر باندې هم د ده له زمانې پرته نه پوهیږو. دا صحیح خبره ده. طبیعي خبره ده چې دی د خپل عصر د افکارو څخه متاثره شوی ده او له ده نه مخکې کوم فیلسوفان او مفکرین تیر شوي دي. خاصتا دی د کانت له نظریاتو څخه زیات متاثر شوی ده. د کانت نظریات په دې خاطر د تحقیق او د میتود لپاره ارزښتمن او زیات تاثیر کړی دی چې کانت په دې عقیده و چې د طبیعي علومو میتود د رښتینې دنیا د پدیدې او واقعات په دې باره کې یوه رښتینې پوهه راکوي، داسې پوهه چې هغه موږ د خپلو حواسو له لارې درکولی شو. خو کانت په عین حال کې دا هم ویل چې موږ د دې سره په څنګ کې یو اخلاقي سیستم لرو، یو اخلاقي فلسفه لرو او دا هم د انسان او د ټولنې په ژوند کې زیات ارزښت لري. دا د موازینو یو د اصولو یوه تشریح ده چې د انسان له ذاتي دنیا سره تعلق لري. دغه عوامل یا دغه اصول موږ د
هغه تجربې په ذریعه باندې نشو درکولای په کومه طریقه چې موږ په ساینسي علومو کې په طبي علومو کې پکارو او دنیا پیژنو. یعنی د کانت منظور دا دی ډاکټر صاحب چې که فرضاً زه په دې قلم باندې بحث کوم او تجربه پې حاصلوم او تحقیق پې کوم، نو دا قلم خو له ما بیل شی دی، له انسان نه بیل شی دی، نو دې ته یو قسم عیني کتنه کوم. خو که کله د انساني ټولنې په حصه کې د انسان په حصه کې فکر کوم او تحقیق کوم، نو چون زه خپله د یو انسان په صفت باندې په دې کې دخیل یم، نو خپلې منافع، خپل عواطف، خپل احساسات دا مې هم پکې شریک دي، نو دا بیل میتود غواړي، دا بیل میتود غواړي. دغسې یو څه وایي آیا کانت؟ درسته ده چې د پر نظر میتود کې فرق ده. دغه فکر چې په میتود کې د طبي علومو او د بشري علومو په منځ کې د کانت نظره اهمیت درلوده، د ماکس ویبر په اثارو او د په میتود باندې په سوسیولوژي کې هم ډېر اثر غورځولی ده او هغه دغه میتود د سوسیولوژي دپاره تعیین کړی دی. ډاکټر صاحب کټوازی، یو هغه ټولنپوهنه ده چې په اثباتیت باندې ډېر تاکید کوي، په پوزیټیویزم باندې ډېر تاکید کوي، لکه دورکهیم، لکه اګوست، هغوی داسې کوشش کوي چې دغه ټولنپوهنه د انسان د ټولنې مطالعه د ساینسي علومو مطالعې ته ورته کړي. دغسې یو تمایل په هغو کې لیدل کېږي. لیکن لکه څنګه چې تاسو وویل، کانت چې البته په 18مه پیړۍ کې تیر شوی دی، تر دوی مخکې تیر شوی دی، د اخلاقي مطالعاتو لپاره او د طبي مطالعاتو لپاره په میتودونو کې فرق راولي. دا دوه بیل ډول مطالعات ګڼي. نو د دې نه موږ دا معنا اخلو چې کانت پوزیټیویست نه دی. کانت چې دی د انساني ژوند مطالعې ته، د ټولنې مطالعې ته په داسې یو سترګه نه ګوري لکه د مثلا د اوسپنې د کان مطالعه چې کوي. خو هغوی چې دي اګوست کنت یا دورکهیم یا دا نور خلک چې پوزیټیویست دي، هغوی تقریبا دغسې یو تمایل لري. نو آیا ویلی سو چې ماکس ویبر په ټولنپوهنه کې هغه کس دی چې عقلاني تمایلات لري، رشنلیست ده، نسبت دی ته چې پوزیټیویست ورته ووایو؟ دغه تعبیر صحیح دی؟ دا بالکل په ځای خبره ده. ماکس ویبر فکر کوي چې سوسیولوژي باید په حقیقت کې د انسان هغه اجتماعي عمل چې دی په یوه اجتماعي مراوده کې اجرا کوي او هغه ته یو معنا ورکوي. هر عمل چې د انسان کوي په دغه ماحول کې د دې لپاره یو ارزښت لري، یو معنا لري. نو دغه عمل مطالعه د دې آثار په ټولنه باندې او د دې لاملونه چې د دې شاته کوم عوامل موجود دي، دغه په حقیقت کې د ده له نظره د سوسیولوژي د اصلي موضوع ده. ډېر خلک به نه پوهېږي چې ټولنپوهنه یعنې څه؟ ټولنپوهنه د اجتماع حقیقي مطالعه ده، د اجتماعي ژوند حقیقي مطالعه ده. موږ غواړو چې هغه چاپېریال وپېژنو د دې ټولنې د دې علم په ذریعه باندې چې موږ پکې ژوند کوو او هغه په اصلي شکل او ماهیت سره پېژندل موږ ته ممکنه کوي. او موږ غواړو په دې باندې پوه شو چې د کلتوري او سیاسي او اجتماعي پدیدو په منځ کې رابطه څه شی ده او دا په عمومي ډول د دوی په ژوند باندې څه تاثیرات لري او لاملونه یې د هر عمل لامل څه شی ده په ټولنه کې. دا خو ټولنپوهنه شوه او دی ټولنپوهنې ته په څه سترګه ګوري ماکس ویبر؟ ماکس ویبر ټولنپوهنه یعنې د ده له نظره د ټولنپوهنې هدف هم دغه ده چې د هغه انګیزې چې د افرادو د کردار شاته پرتې وي او هغه مفهوم چې دوی له هر عمل سره تړي، د دې ماهیت باندې پوهېدل دا د ده له نظره د ټولنپوهنې هدف ده. او تاسې د ده په میتودولوژي خبرې وکړې، د ماکس ویبر د ده میتودولوژي څه فرق لري چې ده ته یو امتیاز ورکړی دی یا ده ته یو تشخص ورکړی دی؟ کارل مارکس فکر کوي چې تولیدي مناسبات او تولیدي قوتونه دا په حقیقت کې د زیربنا ده او د نورو ټولو پدیدو لپاره یو اساس ګڼل کېږي. اقتصاد بنیاد دی. اقتصاد بنیاد ده. کلتور، ژبه، مذهب دا ټول د دې مناسباتو په حقیقت کې یو انعکاس ده. ماکس ویبر فکر کوي چې داسې نه ده، که څه هم دی په خپله د اقتصادي ژوند د فکتور باندې زیات ارزښت ورته قایل ده، اما په عین وخت کې دی وایي چې کلتور، ژبه
او مذهب هم دومره اهمیت لري او دا هم په خپل ذات کې مستقلې قوې دي چې د خلکو ژوند ته تغییر ورکولی شي او د یو مسیر ته برابرولی شي او کله داسې پیښیږي چې دا قوتونه په حقیقت کې د اقتصادي فکتور تر سیوري لاندې راولي. د مارکسیزم له نظره فرضاً د تولید په وسایلو کې او په اقتصادي مناسباتو کې چې کوم تغییر راغلی و هغه تغییر یې دې باعث شو چې پروتستانتیزم وده وکړي په اروپا کې خپور سي. خو د ماکس ویبر له نظره همدا پروتستانتیزم دی چې د سرمایه‌دارۍ په خپرولو کې د سرمایه‌دارۍ په پیدا کولو کې لوی نقش لري. دغه تعبیر د دې نظریه صحیح دی؟ دا صحیح دی او د پروتستانت له مذهب سره د علاقه څو جهته لري. دا هغه وخت و چې پروتستانت خپل ارزش د کاپیتالیزم په وده کې وشو او دا څو علتونه درلودل. د پروتستان په مذهب کې کار اصلا کې د انسان د پاره یو مرکزی اهمیت لري. په دغه اخلاقی سیستم کې کار د انسان د پاره یو مرکزی ټکی دی. کار کول په رښتوني سره کار کول او تر خپل حد پورې د توان تر حد پورې کار کول دا دوی ته یو مذهبي مسؤلیت ګڼل کېده. لبل طرفه او دغه شی په سرمایه‌داري کې په کار راغی. سرمایه‌داري د ودې لپاره یو ډیر ښه عامل و، یو ذهني عامل و، یو فکتور و. دوی په دې هم عقیده درلودله چې ابس خبرې کول او حتی د حد نه زیات خوب کول چې هغه د صحت لپاره ضروري نه وي دا په مذهب کې منع و او دا د هر انسان او اخلاقی وظیفه و چې دغه اصول تعقیب کې په ژوند کې دا ټول هغه عوامل دي چې د کاپیتالیزم په وده او په انکشاف کې مهم دي. ډاکټر صاحب کټوا صاحب زه نه پېژنم چې ماکس ویبر دا نظر لري او کې نه لري، خو دا خبره کیږي چې پروتستانت مذهب په عیسایانو کې او کاتولیک مذهب په عیسایانو کې یو بنیادی فرق دا لري چې کاتولیک مذهب یو دستګاه لري د پاپ دستګاه. هغه پاپ دستګاه چې ده خلکو ته وایي چې دغسې ژوند کوي لکه څنګه چې د پاپ دستګاه وایي ژوند همغسې کوي. لیکن پروتستان مذهب خلک د پاپ له دستګاه راویستل، دوی ته ویل چې دینداره اوسئ خو لکه څنګه چې دین خپل تعبیروي همغسې تعبیروي. یعنی په دین کې یو څه ازادي هم ورکړه یا په حقیقت کې دوی ته فردي ازادي ورکړه. دوی ته دا اجازه ورکړه چې له دین نه په خپل یو تعبیر ولري او د سرمایه‌داري د نظام پیسه کې د کاپیټالیست نظام پیسه کې ویل کیږي چې د دې یو اصلي جوهر دا دی چې فردي ازادي پکې ډېری، فردي ابتکار پکې ډېری. یو سړی خپل راولاړی شي فکر کوي چې څنګه باید پیسې پیدا کړي، څنګه باید فکر وکړي، څنګه باید ابتکار وکړي. د ابتکارونو دنیا سوه. آیا دغه خبره خو ماکس ویبر نه کوي؟ زه فکر کوم چې دې ته ډېره نږدې خبره ماکس ویبر هم کوي او خصوصا تاسې د فردي ازادي خبره یاد کړه، خو له دې سره د فردي مسؤلیت احساس هم ورسره ملګری کړی دی چې دا هم د پروتستان په مذهب کې ریښې لري. دغه د ابتکار خبره او د فردي مسؤلیت خبره په حقیقت کې دوی خپل ژوند ته ډیر زیات متوجه کړي دي. دوی د کار طرف ته هڅولي دي، دوی د زحمت طرف ته هڅولي دي او دغه د ځکه وایي چې د سوسیولوژي اصلا کې باید په عملی تحلیل باندې ولاړ وي. دی په دې عقیده ده چې هره پدیده په تاریخ کې ځان ته خپل یوه ځانګړتیاوې لري. موږ د هغو دپاره څه داسې عمومي قوانین نشو رایستلی، بلکې هره پدیده ځان ته خپله قوانین او ځانګړتیاوې لري. وبخښئ له دې نظر هم نو ویلی سو چې دی له مارکس نه توپیر لري. طبعا مارکس خو د هیګل غوندې داسې یو عمومي قوانین جوړوي. هغه زیات دې ته تمایل و چې هغه د عمومي قوانین یا د یو تیوریکي ماډل جوړ کړي او د هغه ماډل په دننه کې بیا نور ټول مسلې او حوادث تعبیر کی. ډاکټر صاحب کټوا صاحب ماکس ویبر البته ډیر کار خو به د دینی ټولنپوهنې په حصه کې کړی، خو د دولت په حصه کې هم د خبرې ډېرې مشهورې دي. د دولت په حصه کې د ده ډېره عمده خبره څه ده؟ ماکس ویبر درسته ده چې د سیاسي علومو او د حوادثو سره مطالعې سره یې زیاته علاقه درلوده او د ده یو اثر په دې کې سیاست د حرفي په څیر دا یې ډېر مشهور اثر ده.
په دې اثر کې د دولت تعریفوي او سیاسي ځواک تعریفوي، همدارنګه د دولت مشروعیت ته اشاره کوي او د امنیت مسایل چې دولت اصلا کې د څه شي. د دلچسپي خبره دا ده چې د دولت په حقیقت کې له هغه ځواک او اختیار سره تړلی ګڼي چې هغه په مشروع ډول یو دولت باید د خپل قلمرو په داخل کې په بریالیتوب سره ترسره کړي. دا د دولت مغه اساسي برخه ده. البته نور صفتونه او نور جنبې هم لري، خو یو ډېر مهمه جنبه د دولت دا ده چې هغه په ځواک باندې تکیه کوي او مشروع ځواک قدرت، او دولت باید په دې قادر واوسي چې خپل خاورې په دننه کې دغه ځواک په بریالیتوب سره عملي کړي. له دې څخه د مشروعیت د دولت د مشروعیت خبره هم راوځي. یعنی مشروع ځواک هغه ځواک ده چې هغه د خلکو له ارادې سره تړلی وي او د خلکو اراده پکې منعکسه شي. که چېرته دولت دا ونشي کولی چې د خپلو خلکو منافع وساتي، نو په دې برخه کې بیا د ده له نظره د خلکو امنیت، د دولتي امنیت په نسبت باندې د لومړیتوب حق حاصلولی شي. د دولت مشروعیت په هغه وخت کې مطرح ده چې دی په مشروع ډول باندې د خپل ځواک څخه داسې استفاده وکړي چې د خلکو منافع وساتي او هغه په بریالیتوب سره. که دی په دې کې ناکام پاتې شي، نو د ده مشروعیت ته تاوان او زیان رسېدلی شي. همدغه خبره تر ده ډېر مخکې هابس نه وکړې؟ بالکل هابس هم په همدغه عقیده و، خو زه فکر کوم چې دا د دغه د فلسفي افکارو یوه سلسله ده چې البته دی به د هابس، توماس هابس له نظریاتو یا د جان لاک له نظریاتو څخه هم متاثره شوی او دغه نظر ته اوسه پورې هم لا خپل اهمیت په دې اوس وخت کې هم ساتلی ده. خو آیا دولت په یوازیني شکل سره، په تنهایی شکل سره کولی شي چې د خلکو امنیت وساتي، او که له دولت څخه بهر نور قوتونه هم شته چې هغه د امنیت په ساتلو کې شاید هم مشروع ثابت شي او هم ګټور ثابت شي؟ نو دلته اوس بیا دغه سوال د ماکس ویبر له نظریاتو سره هم تر یوه اندازې پورې ټکر کوي، ځکه دا به شاید د ماکس ویبر په وخت کې، په هغه وخت کې دا شرایط نه موجود، خو اوس د دنیا شرایط بدل شوي دي، سیاسي اجتماعي شرایط، خصوصا د مدني ټولنې منځته راتګ، د احزابو ازادي، د میډیا ازادي. په 19مه پیړۍ کې وبخښئ، په 19مه پیړۍ کې چې ماکس ویبر ژوند کوو، دولت یو ډېره قوي مؤسسه تصور کېدله، خو موږ چې اوس د 20مې پیړۍ په پیل کې اوسو، دولت ته هغومره د قوي مؤسسې په سترګه نه ګورو. آیا بنیادي فرق دا راغلی دی؟ همدغه بنیادي فرق ده چې د ټولنې په ژوند کې په ملي او بین المللي سطح باندې تغییر راغلی ده. یعنې د دولت په څنګ کې نور قوتونه، مؤسسات او احزاب راپورته شوي دي چې هغوی هم د دې مسایلو په تنظیم او په هغه کې زیات ارزښت لري.